مفتي صاحب دا خوب ما درې څلور پیرې ولیدو چې زه په خوب کې خامخا چاته قرآن هغه ویم او د هغې غلطۍ هغه ورته برابروم او دا مو ته وایم چې دا په مارکر باندې صحیح کا. اصل کې زه ماشومانو ته قرآن مجید ښیم، د دې نه علاوه زه په خپل خوب کې د قرآن مجید تلاوت هم کوم، لکه مثال سورة مزمل یا اسماء الحسنا وغیره. د دې څه تعبیر دی؟ د دې خوب تعبیر هغه دا دی د انسان د دیندارۍ او دغه شانتي د ترقۍ او د کامیابۍ د هغې علامت دی. عطاالله صاحب وایي چې مفتي صاحب زه په خوب کې ماران ډېر زیات اینم، زما په بدن باندې دې څه وجه کېدی چې زما عمر هغه 19 کاله دی. نو ماران هغه خو تاسو ته مخکې ما ویلي بار تقریبا دا سوال په هر نشست کې راځي. د دې دوه قسمي رنګ په اعتبار سره، یو هغه چې هغه توروالي طرف ته مایلي، مطلب ډارک کلرونه، یو هغه چې سپینوالي طرف ته لایټ کلرز هغې ته مایلي هغه کلرونه. اگر چېرته لایټ کلرز کې یو کلرونه بیا بیماري مراد ده، چېرته بیماري راځي یا بیماری دي په تا باندې، او که چېرته هغه ډارک کلرونو کې وي چېرته توروالی پکې و، نو بیا دې مطلب هغه دشمنان دي. د الله جل شانونه که داسې دواړه د الله جل شانونه د عافیت سوال کوي. دا وایي چې زه په خوب کې ینم چې د اسمان نه ملغلرې راځي او زه یې راغونډوم. د دې څه مطلب دی؟ الله جل شانو دله خیرونه برکتونه درکوي. مفتي صاحب محترم خوب کې سپیان لیدل او د هغې ملاوېدل نر او ښځه، د دې څه تعبیر کیدی شي؟ دې تعبیر دی څه فساد هغه خورېږي، الله اعلم. مفتي صاحب د خدای رحمت او برکتونه دي په تاسو باندې. زه غوښتل له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم، هیله لرم چې تاسو به جواب ورکړئ. د خوب تعبیر زه یو ناواده کړی جینۍ یم. ما په خوب کې ولیدل چې کعبې نه رڼا هغه جوړه شوې چې اسمان څخه تر ځمکې پورې غځېدلې وه، او په هغې شپه په اسمان کې د رڼا یو دایره راښکاره شوه، او په هغې یو عکس ځمکې ته راکته شو. د دې څه تعبیر دی؟ دې تعبیر دا دی د دیندارۍ علامت دی او د کامیابۍ علامت دی، د خوشحالو علامت دی چې خوشحالي الله درکوي. دا چې ما په خوب کې ولیدل په شیشه کې زه ګورم او زما ګیره چا بالکل کټ کړې ده. زه بیا ډېر پریشان وم. دا خو لوی یو د الجبرې سوال یې لیکلی. بیا مې یو جینۍ وه او هغه مې په خوب کې ولیده، هغه زما ښځه نه وه، حالانکې ما خوب کې لیدل چې هغه زما ښځه ده. بیا چې زه د خوبه راپاڅېدم ډېر خوشحاله وم چې دا خوب و، داسې څه خبره یې لیکلې ده. اولنۍ خبره خو دا چې په خوب کې ولیدل چې ګیره مې کټ کړې ده، چېرته ستا په سنتو کې کمی راغلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کمې طریقې چې تا اپناو کړې وي، اختیار کړې وي، په هغې کې څه کمی راغلی، ځکه داسې خوب لیدلی هغه پوره کړه. دویم دا چې ته په دې خفه شوی وې چې پردۍ جینۍ هغه زما ښځه شوې ده په خوب کې، او زه د هغې سره نکاح نه کول غواړم، بلکې خپله چې کوم رشته داره مې د هغې سره زما منګیتر د هغې سره نکاح کول غواړم. الله جل شانو خوشحالۍ درکوي او تا ته په دې خپل واده کې الله برکتونه نصیب کوي، دغه معنی ده. دا ما په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه ولیده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبر سره ته ودرېدم، بیا د صدیق اکبر قبر، بیا د حضرت عمر رضی الله عنه، بیا زه د یو قاري صاحب چې د هغې نه بار ناست هغه سره میلاو شوم. ما ورته چې ما له امانت راکړه چې کوم تا ته میلاو شوی دی، نه هغه 2 قیمتي کاڼي هغه راویسته او ما له یې راکړه، وایي چې نور هم شته، بیا نور کاڼي راکړه د مختلفو رنګونو. حضرت عمر رضی الله عنه قبر خوا چې زه رالم، نو په هغې باندې سپین مرجان، سفید مرجان هغه په هغې باندې پراته وو، او ډېر زیات مرجان هغه ما په لاس کې راواخېسته. دې څه تعبیر دی؟ الله جل شانو مال دولت او برکتونه درکوي، او دنیا کې هم دی الله ښه کوي او آخرت کې هم دی الله ښه کوي، دا معنی. مفتي صاحب محترم، زه اکثر په خوب کې پوړۍ ینم چې په هغې باندې زه خیږم، او کله کله په هغې پوړو زه نشم ختلی، او کله چې زه خوب وینم نو ماته څه ښکاري نه، مطلب زه ړنده شوی یم په هغې کې. زه خو ډېر عبادت کوم، پردم کوم، او د نامحرمو نه ځان هم ساتم، او دې څه تعبیر دی؟ اولنی چې په سیړو باندې ختل دا د ترقۍ علامت دی، خو کله کله په هغې کې داسې وشي چې سرکاوټ راشي او انسان بر نشي ختلی، دا مطلب دی چې ستا په ترقۍ کې به سرکاوټونه او تکلیف او سختۍ به راځي. دویم په خوب کې ځان لیدل چې زه ړوند یا ړنده شوی یم، دا مطلب دی چې دینداري د هغې څه کمی راغلی دی، څه کارونه داسې چې هغه خلاف شرع هغه ستاسو نه کېږي او تاسو ته پته نه لګي.
مولانا صاحب زه خوب وینم چې روټۍ ډېره زیاته خورم، ملګري راته هم ډېر تعجب سره ډوډۍ زه ډېره زیاته خورم. نو مفتي صاحب نن سبا مې ډېره تنګدستیا ده، ډېره زیاته تعبیر هغه راته ووایه د دې لازمي. دې دا مطلب دی چې الله جل شانه دوه قسمه څیزونه کیدی شي. دا چې کوم څیز خوړو هغه بې مزې او ناروا څیز و، که هغه حلال او مزیدار څیز و. که مزیدار او حلال څیز مطلب دا چې الله جل شانه د باندې فراخي راولي، او که داسې نو بې مزې څیز و یا حرام څیزونه دې مخې ته پراته وو، دا نور هم د مشکلاتو علامت دی. مفتی صاحب خوب کې مدینه منورې ته تللی یم، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مې ولیدو. د دې څه جواب دی؟ د دې تعبیر دا دی چې الله جل شانه ته د تقوا او پرهیزګاري نصیب کړي. سلام ماله د مخې روانېدو وظیفه راکړي. دا دعا وایي ډېره اللهم انا نسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرة. نبی علیه السلام به خپلو بیبیانو ته او خپلو خلکو ته به همدغه دعا هغه ښودله. دا و چې زما نوم کامران خطاب دی، مدرسه کې اوسېږم. سهار لمونځ نه وروسته ویده شوم، د اشراق په وخت کې مې خوب ولیدو چې د جمعې په ورځ قاري صاحب خطبه وې، دوران د خطبه کې هغه راکوز شو او ما ته ویل چې ستا ورور هغه مړ شوی دی، او زما ورور هغه په سعودي عرب کې. زه ډېر زیات پریشانه یم په دې باندې. دوه خبرې کیدی شي، یا که دا ټایم دا مکروه و نو دا بیا شیطاني خوب کیدی شي، او که دا مکروه ټایم نه و چېرته فرض کړه، داسې ټایم و چې هغه غیر مکروه ټایم و، نارمل ټایم و، بیا دا مطلب دی چې ورور دی الله جل شانه ډېره زندګي ورکوي، عمر وله ورکوي. فاروق خان وایي زما مور په خوب کې الله پاک لیدلی دی. د دې خوب څه تعبیر دی؟ د دې خوب تعبیر دا دی چې الله جل شانه نیک اعمال هغه قبول کړي دي. بعضې خلکو ویلي چې دا د خوشحالۍ علامت هم دی، د دیندارۍ علامت هم دی. مفتی صاحب وایي زما په مخ باندې دانې وې، زه ډېر زیات پریشان وم. اوس ما خوب ولیدو چې زما د سر ویښته لږ سپین شوي دي. د دې څه تعبیر دی؟ د دې دوه تعبیرونه دي، یا الله جل شانه تعالی عزت درکوي، یا دویم تعبیر هغه دا دی چې الله جل شانه د طرف نه څه مشکلات او تکالیف را روان دي، الله ته متوجه شه، یو 2 رکعاته نفل وکړه او د خپل وس مطابق صدقه وکړه او د الله نه خیر او عافیت هغه وغواړه. ساحل وایي چې مفتی صاحب ما خوب کتلی زما پلار او زما چاچا ناست دي، چا سره زم ناست یم، او پیله مې چاچا هغه چاته جاړي خبره کوي او بیا مې پلار جاړي خبره کوي. د دې څه تعبیر دی؟ د دې تعبیر خدا دی چې الله جل شانه څه خوشحاله او الله جل شانه څه تقوا او پرهیزګاري هغې نصیبه کوي د دې خلکو. مفتی صاحب ما په خوب کې کجورې خوړلي دي، څه کچا او څه پخې. د دې څه تعبیر دی؟ د دې تعبیر دا دی چې خوشحالۍ دي، څه خوشحالۍ هغه اوس موجوده دي، الله جل شانه به نصیب کوي. څه هغه دي چې هغه را روان وخت چې کوم دی په هغې کې به تا ته نصیبه کېږي. خوشحالۍ دغه شانتې د دې تعبیر بعض معبرینو حضراتو هغه په رزق حلال سره هم ورکړی. څه رزق هغه دی چې به اوس تا ته میلېږي، خو لږ انتظار وکړې، څه رزق هغه را روان دی د الله جل شانه د طرف نه. مفتی صاحب په خوب کې شراب څکل څنګه دي؟ 3 ملګري شراب څکي، مطلب دا دی د دې چې ستا دا ملګري او ته څه په حرام کارونو کې یا په حرام مال کې په هغې کې مبتلا یې، حرام خوري هم چېرته کړې ده، یا کومه طریقو باندې پیسې ګټې هغه طریقې ټولې حرامې دي. الله اعلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې په خوب کې لیدلی دی چې د قبر نه راپاڅي ټوله فیملي یا موږ ته درود شریف وایي چې تاسو له درود شریف درځي، نو موږ ته چې آو، نو موږ ته یې ووایي چې درود شریف ډېر وایه. بیا نبي علیه السلام سملاسي وایي څه تعبیر دی؟ دیندارۍ او د خوشحالۍ علامت دی. عبدالجلیل بنګش صاحب یو سوال کړی دی، خو نور په سوال یې پوه نه شو، خو دا یې ویلي دي چې خوب یې لیدلی او په هغې کې څه شنه فصلونه لیدلي دي، دونه معلومېږي. دا د خوشحالۍ علامات دي، د برکتونو علامتونه دي. په خوب کې مخامخ 2 غټ غاښونه یعنی لوی غاښونه لیدل چې یې لاسو چیله شو او زما په لاس کې مې ونیول، د دې څه تعبیر دی؟ دا تعبیر دی چې الله جل شانه ته عمر درکوي،
یا الله جل شانو پتا باندې قرض دی یا هغه ختمي یا د مشکلاتو طرف ته اشاره ده، الله اعلم. مفتي صاحب زما خوب مور خوب لیدلې زه تبلیغ له روان یم او ځان سره مې څه کپړې هم راغستې دي چې تبلیغ هغه چې مونږ او سبق به مې صحیح شي. جواب ضرور راکړه. دا دینداري علامت ته او دی فکر چلته دی ته زما مونږ کې سفر توجه پیدا شي دینداري طرف ته ځکه داس خوب راځي. نور د الله جل شانو په لار کې خوب لیدل چې د الله په لار کې دا د ګناهونو معافي د هغه سبب هم دی چې الله جل شانو ګناهونه معاف کړي. زما تر ډیر زیات بیمار دی، ما په خوب کې ولید چې وفات شوی دی او جنازې کو چې جنازه وشي څنګه د جنازې سلورم تکبیر وو نو جنازې کټ ناغه را پاس یو کور ته زموږ سره روغ صحت سره غراش زه ډیر زیات پریشان یم. مفتي صاحب دی جواب راکې احسان سے احسان صاحب دی دا مطلب دی ترلې دی الله صحت او ډیر عمر ورکړي. کرام الله خان وی مفتي صاحب یو تاسو کوم هغه دا چې زما ماما لور ده زه غواړم چې نکاح وسره وکم خو زما مور د هغې جینۍ مشر برادر له پی ورکړي دي او د جینۍ په دریم نمبر د جینۍ په دریم نمبر ده دوه مشران ورونه دي او پی زما مور د ټولو مشر لور کړی دي. مونږ د ماما او د ترور زامن یو نو آیا دا نکاح اسلام مطابق څنګه ده؟ بالکل جایز ده. دغه چې کوم جنې دي سره ستا نکاح کیږي ښه کم ماشوم چې د دغه ستا د مور پی خورلی د هغې سره نکاح هغه نه کیږي ستا د خویندو او درونو نور د ستا د خویندو مطلب ده او چې چا پی نه دي خورلی نو هغه ته څه نقصان نشته. چې یو انسان ته د ګناه پته وي او هغه بیا هغه ګناه وکړي او د الله تعالی نه بیا د زړه نه معافي وغواړي نو دا الله جل شانه معاف کوي او کنه جواب را لازمي راکې. بالکل الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي چې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل شانه ټول ګناهونه معاف کوي. د الله جل شانه د رحمت نه تاسو مایوس کیږئ ما ځکه دا مایوسي د کفر کار دی د مسلمان کار نه دی. نو مسلمان دا هغه شان ده د انسان شان ده چې دا کمزوري د نه به ګناه کیږي د نه به خطا کیږي او دی به دا په قصد باندې نه کوي او خپل عادت پې نه جوړوي او نه په دې نیت باندې دا ګناه کوي چې وروسته به توبه وباسي. دا طریقه به نه کوي. بیا دوه قسمه ګناهونه دي. یو ګناه هغه چې پر چا انسانانو حقوق دی والي نو هغې ته واپس کو بیا د الله نه معافي وغواړم ستا ګناه به معاف تر هغې پورې هغه نه معاف کېږي څو پورې چې د بنده ته خپل حق واپس کړی نه الله معافي نه کوي تر هغې پورې. دویم د الله حق دی مونځ مخکې وروسته شوی یا بل څه داسې د الله جل شانو حق هغه ګډوډ شوی هغه الله جل شانو ته براه راست توبه هغه وباسي او دغه شانتي د هغې قضا کېږي قضا یې راوړی بس الله جل شانو به ته معافي وکړي. نور ګناه به انسان په دې نیت باندې نه کوي دا د هغې نه بدترینه درجه ده چې په دې نیت یې کوي چې بیا به توبه وباسم دا ډېر خطرناک کار دی. بالکل الله جل شانو تمام ګناهونه معاف کوي د انسان.